په پیل کې د خبرونو سرټکي د کارموندنې او بهر د افغان ځوانانو د مهاجرت د مخنیوي لپاره د تخنیکي او مسلکي زده کړو د ریاست هڅې د غنمو د ذخیره کولو پروسې څارنه او په سیلو کې د ټیټ کیفیت لرونکي غنمو د زیرمه کولو څخه مخنیوی او دا چې په امریکا کې 15 تنه په ډزو ووژل شوه. د پاک خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن سې شنبه د 1403 کال د لړم میاشتې لومړۍ نیټه ده. زه صادق فروتن یم. د هم بشپړ خبرونه د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې له رئیس مولوي غلام حیدر شاه احمد سره په کتنه کې ځوانانو ته د کارموندنې او بهرني هیوادونو ته د هغوی د کډوالۍ پر مخنیوي ټینګار کړی او ویلي دي چې اسلامي امارت ولسونو ته خدمت خپل مسؤلیت ګڼي. په همدې حال کې مولوي غلام حیدر شاه احمد په دې غونډه کې وویل چې دا مهال د تخنیکي او مسلکي زده کړو ریاست په ټول هیواد کې 300 مرکزونه لري چې په 111 بیلابیلو حرفوي او مسلکي څانګو کې مسلکي کسانو ته روزنه ورکول کیږي. د ښاغلي شاه احمد په وینا دا څانګه هڅه کوي چې په لنډه موده کې مسلکي فارغان د کار بازار ته راوبولي څو مسلکي کسانو ته د کار زمینه برابره او د ځوانانو افغانانو د مهاجرت مخه ونیول سي. په یو بل خبر کې د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې سږ کال په ټول هیواد کې شاوخوا 4.28 میلیونه مټریک ټنه غنم راټول شوي چې د تیر کال په پرتله 10 سلنه زیاتوالی شي. د یادې ادارې په وینا سږ کال هیواد کې پر 2.12 میلیونه هکټاره ځمکه غنم کرل شوي چې 1.38 میلیونه هکټاره اوبهیز او 240,000 هکټاره للمي غنم دي. د احصایې او معلوماتو ادارې د معلوماتو له مخې تر ټولو زیات اوبهیز غنم هلمند، کندهار، فراه او کندوز ولایتونو کې او تر ټولو زیات للمي غنم په تخار، هرات، بادغیس، فاریاب ولایتونو کې کرل شوي دي. په همدې حال کې یو ایات څېړنه کوي چې بې کیفیته غنم بازار ته وارد نشي او همداراز پر سیلوګانو هم څارنه کړي چې بې کیفیت غنم ذخیره نه کړي. د کندهار ولایت مقام رسنیز دفتر وایي چې د دغه ولایت په مرکز او 11 ولسوالیو کې د 128 میلیونه افغانیو په ارزښت د 20 ښوونځیو ودانیو جوړولو چارې پیل شوي دي. یاد ښوونځی چې د همکارو ادارو په تخنیکي او مالي مرسته جوړیږي ورسره په یو وخت کې 4800 زده کوونکي د زده کړو سالم چاپیریال ترلاسه کوي. او په پای کې د واشنګټن څخه رویټرز خبري اژانس د امریکا د پلازمینې واشنګټن چارواکو له قوله خبر ورکړی چې دغه ایالت سیاتل سیمې ته نږدې پر یو کور د وسلوال برید له امله 15 تنه وژل شوي دي. وژل شوو کسانو کې 3 ماشومان او 2 لویان شامل دي چې په تړاو یو 15 کلن ځوان نیول شوی دی. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مننه. تاسو کولی شئ د عروج بیلابیلې خپرونې د دې ادارې د سوشل میډیا له طریقه وګورئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.